نظم دی چې وای د زمري د ښکار سړی دی هر پښتون، د زمري د ښکار سړی دی هر پښتون، په سړیو کې سړی دی هر پښتون، نړیوال ورته یوه خواته تاویږي قیمتي غوندې غمی دی هر پښتون. څوک یې نه پرېږدي د مخکې تګ لپاره چې جنجال به وي پښتون زموږ لپاره، د مور غېږه کې اکثره وژل کېږي، د مجرم ټاپه هر چیرته پرې لګېږي. د فرعون ډله څرمن ترېنه وباسي، د قارون ډله لړمون ترېنه وباسي، چا اخیستې ترې د خپلې خولې مړۍ وي، چا اخیستې ترې د ځان زړه شړۍ وي، او څوک یې نه پرېږدي خپل کلي او خپل کور کې بس ښخېږي افغانان قبر او ګور کې. نه یې څوک دی د وژلو په قصه کې، نه یې څوک دی د ریټلو په قصه کې، که ژړېږي که ځورېږي پښتانه دي، که کړېږي که دردېږي پښتانه دي. چا راوړی د مرګ ورته جواز ده، چا راوړی ورته ټانګ او اجاز ده، د دې ټولې دنیا سپي ورته غپېږي، ټول لیوان او سورلنډي ورته غپېږي. یوه ورځ خو به په امن شي کابله، یوه ورځ خو به په امن شي کابله، لر او بر به قربانیږو یو تر بله، دا چې مونږ باندې ظلم موږ ته ګواښ کړي، دا مغروره به یو ورځ ګوته په غاښ کړي، بیا به ټیټې سترګې ګرځي ته یې ګوره، پښتانه به یې بیا نه پرېږدي تر ګوره، ځلېدلی به نړۍ کې خراسان وي، آزاد شوی به دا لوی افغانستان وي. د پګړۍ او د پکول قدر بیا ګوره، د یتیمو د کچکول قدر بیا ګوره، جایزه به د نوبل اخلي پښتون، وي جواب به د فرعون او د قارون، دا چې مونږ باندې ظلم اوس پنجاب کړي، خنداګانې چې د خویندو په حجاب کړي، دا تورڅټي به په هر څه پښیمان وي، آزاد شوی به دا لوی افغانستان وي. دا چې اوس په مونږه کبر کړي دا خلک، افغان وژني څومره جبر کړي دا خلک، هره ورځ د پښتانه په مرګ، هره ورځ د پښتانه د مرګ بولۍ وي، پس مسخرې مې د بوډۍ مور په جولۍ وي، څوک واده باندې بمبار کوي لګیا دي، څوک زما د سرو شمار کوي لګیا دي، څوک لوبیا غنم راوړي چې دا خیرات دی، څوک په غوښو غولوي چې دا زکات دی. ښه پوهېږي افغانان په حقیقت ټول راګیر شوي دي په جال کې د غربت ټول، یوه ورځ به یې دا تورې شپې سبا وي، د وطن په آبادۍ کې به لګیا وي، نه به چاته غوږ نیول نه به شیطان وي، آزاد شوی به دا لوی افغانستان وي. د هر کبر او غرور به جوابګوی وي، د جابر او د مغرور به جوابګوی وي، بیا زمونږ د غنمو خیرات ګوره، چې دا ټول نهر ماړه شي زکات ګوره، غرڅنیه ستا د نظم به دوران وي، آزاد شوی به دا لوی افغانستان وي. له توجه څخه مو نړۍ مننه، ښاد او آباد اوسئ.